د 201 سېلاب قلي اردو او د غوڅ ملاتړ ځواکونو قومندانانو ننګرهار والي سره د ځانګړې ناستې پر مهال ژمنې وکړې چې د راتلونکي ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو کې د ګډون په موخه د روانې نوملیکنې او په راتلونکي کې د ټاکنیزو مرکزونو امنیت خوندیتوب ته به په ګډه کار کوي. د 201 سېلاب قلي اردو قومندان ډګر جنرال محمد زمان وزیري وویل د ننګرهار والي په مشرۍ به امنیتي ځواکونه په پوره همغږۍ د مخالفینو پر وړاندې عملیات کوي او د دوی شتون به له منځه یوسي. ننګرهار والي حیات الله حیات وویل په دې ولایت کې د تیر په پرتله امنیتي وضعیت ښه شوی او د لا ښه کېدو لپاره په نویو پلانونو او طرحو کار کوي چې په خبره چې ډیر ژر به په امنیتي برخه کې مثبت بدلون رامنځته شي. نوموړي زیاته کړه د راستنه شوو 80 سلنه په دې ولایت کې پاتې کیږي، خو د ځینو امنیتي پیښو د رامنځته کېدو لامل یې د پولیسو کم تشکیل په ګوته کړ. هغه وویل امنیتي برخې ته د زیاتې پاملرنې ترڅنګ به د ښې حکومتولۍ د رامنځته کېدو لپاره کار کوي چې په خبره یې همدې موخې ته د رسېدو لپاره امنیتي ارګانونو د حوزو امیرینو د ګذر وکیلانو او د امنیتي ادارو مسؤلینو سره جلا ناستې کړي او پرېکړه شوې چې په کومه سیمه کې پیښه رامنځته شوه امنیتي مسؤل به ځواب ووایي. حیات زیاته کړه د امنیتي غونډې د پریکړې له مخې د جلال آباد ښار د 4 دروازو ارزونه وشوه. د کورونو د پاسپورت پروسه د بشپړېدو په حال کې ده او هم د ګارنیزون قطعي تشکیلات برابر شوي چې د ولایت مقام د رهبرۍ سره سم به د امنیت ټینګښت ترڅنګ به په بیړنیو حالاتو کې اجرات کوي. د غوڅ ملاتړ ځواکونو قومندان او د 201 سېلاب قلي اردو مشاور جان برینین ژمنه وکړه چې د ولایت مقام په غوښتنه به امنیتي ځواکونو سره په پوره همغږۍ د مخالفینو پر وړاندې عملیات ترسره کړي څو ولسونه په ډاډمنه او امنیتي فضا کې د راتلونکي ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې ګډون وکړي.